سوال کړی دی او دا داسې سوال دی چې زموږ معاشره ورته ډېر ضرورت لري. هغه دا سوال دی دا ورور وایي چې زما خور یو داسې کور کې واده ده چې خاوند یې ډېر بد اخلاقه دی، کنځل، وهل، ټکول، بهتانونه لګول او د هغې بچو له هم تکلیف ورکوي او نفسیاتي بیمار دی، خرچه مرچه هم نه کوي په هغوی باندې او 5-6 بچي دي، نه څه کاروبار شته نه څه کار کوي. نو زه دې خپلې خور ته داسې ویلی شم او که نه چې ته دې طلاق واله، ځکه چې هلته مونږ اورېدلي چې رسول صلی الله وسلم منع کړې ده د دې نه چې ته په چا باندې کور وران کړي. نو دې ته د طلاقو مونږ ویلی شو او که نه؟ جواب د دې مسلې هغه به لږ تفصیلي. یو دا اولنی خبره دا ده چې په سړي دا لازم دي چې دی به د کور ذمهواري سرته رسوي. یوازې دا واده کول ګوره دې ته نه وایي چې خواهشات به پوره کوي، دا قصه د خواهشاتو نه ده، یوازې خواهشات منځ کې راځي چې صرف بس دې ته خوشحاله دی او ټوپونه وایي راوایي زما واده دی. که نه واده ته څه ته وایي؟ زه به خواهشات پوره کوم، زما ښځه وایي زه به خواهشات پوره کوم، بس قصه به داسې ودرېږي نه، بلکې دا خو ته د یو داسې ژوند بنیاد ږدي چې په هغې کې به ستا په اوږو باندې غټ غټې ذمهواریانې راشي، لویې ذمهواریانې، د دې ښځې ذمهواري، د کور ذمهواري، د خرچې ذمهواري، د بچي چې به وشي بیا د هغوی ذمهواري، د هغوی تربیت، د هغوی خرچه. داسې ګپ شپ خو نه دی چې بس واده وکړو ګرځه را ګرځه. او زه یوه خبره ما ملاحظه کړې ده په دې مسافرو ملګرو وروڼو کې چې دوی په دې مسؤلیت کې لږ کمی کوي. کمی دا دی چې د بعضو دا خیال دی چې ذمهواري صرف دې ته وایي چې زه رزق پیدا کړم، بس ټول نه غټه ذمهواري چې د کور ذمهواري ته ووایه که نه، د ده ذهن کې پیسې تاویږي راتاویږي. ذمهواري صرف پیسو ته وایي، نه صرف پیسې نه دي، پیسې د ذمهواري یو قسم دی چې ته یې ذمهوار. تربیت لویه ذمهواري دا هم ده، سړیتوب خو بچو ته ښځې ته دا هم یو لویه ذمهواري ده او داسې پسې بیا مخکې ځه. او حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي، صحیح بخاري کې دا حدیث دی، کلکم راع ومسؤول عن رعیته والرجل راع على اهل بیته وهو مسؤول عنه. تاسو کې د هر سړي په غاړه څه نه څه ذمهواري شته او الله به د قیامت په ورځ تپوس کوي. سړی ذمهوار دی د خپل کور، د خپلو بچو، د خپلې ښځې، او دا څه ګپ نه دی، وهو مسؤول عنهم، او قیامت په ورځ به دې ذمهواري تپوس کړي چې تا څه چل کړی دی او څه چل دې نه دی کړی. نو اولنی خبره خو د دې کس چې کوم کردار دی دا ناروا دی، خو دا غلط دی چې سړي 5-6 بچي او دې دقې شان ګرځي را ګرځي، نه مزدوري کوي نه خرچه کوي په هغوی باندې، قیامت په ورځ دی د دې ذمهوار دی او دی ګناهګار دی ځکه چې یو حق پې دی او هغه نه ورکوي. دویمه خبره هغه دا یاده کوي، که چېرته یو ښځه د خاوند سره ژوند نشي تېرولی او عذري مقبول عذري، نو دا د خاوند نه طلاق هم غوښتی شي او دا د خاوند نه خلعه هم غوښتی شي. او په دې دلیل دا دی په صحیح بخاري کې حدیث دی د ثابت ابن قیس رضی الله عنه بیبي راغلی او د رسول صلی الله علیه وسلم خواله، او دا موږ تفصیل ذکر کړو د ثابت ابن قیس ناشنا قصه ده، ما د آخرني درسونو کې ذکر کړو که چاته یاد، او د سره دا حادثه د یو پیر نه زیات راغلی ده. د ثابت ابن قیس بیبي په رسول صلی الله علیه وسلم پسې راغله او یا رسول الله ثابت ابن قیس داسې سړی دی چې زه په اخلاقو کې او په دینداري کې نه ملامته کوم، یعنې ښه دینداره سړی دی، ښه اخلاقي، ولکنی اکره الکفر فی الاسلام، خو زما دا نه ده خوښه چې زه د مسلمان یم او په اسلام کې د یم او ناشکري کوم، هغه زما نه کېږي، زما د سره ژوند نه تېرېږي. سړی ښه سړی دی، دیندار هم دی، خو بیا هم داسې څه زموږ په منځ کې دي چې ژوند نه دی روان. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته اتردین علیه حدیقته، هغه له په مهر کې پوره باغ ورکړه، وایي دا باغ وله واپس ورکړې، هغې ورکوم.
نو رسول صلی الله علیه وسلم ثابت ته ووی دا باغ ته واله وطلقها تطلیقا او طلاق وله ورکړه ازاد یې که چېرته د ښځې دپاره د طلاق غوښتو ناروا وې یا خلع نو رسول صلی الله علیه وسلم به د ثابت بن قیس ښځې ته ویلي چې ته څه په ناروا کارونو کې اخته یې او دا هم ګوره یو رحم دی د الله رب العزت لوی رحم دی د الله چې اکثر پښتانه دې نه دي خبر دا رحم په سړي دی او دا رحم په زنانه هم دی ولې یو زنانه سړي داسې راټینګه کړي چې د هغې ورسره ژوند نه تېرېږي الله رب العزت هغې له هم څه نه څه ګنجایش ورکړی خو دا داسې نه چې هوایي خبره ده هغه به یو عذر ښیي هغه عذر به مقبول وي شرعا عقلا بیا صحیح ده یو دا وجه ده دغه شان که چېرته د یوې ښځې خاوني او هغه کې پیدایشي څه کمی لکه ړوند دی کوڼ دی او دې ورسره ژوند نه تېرېږي دې له جایز دی چې دا طلاق وغواړي دا خلع وغواړي دغه شان لوی نقصان په سړي کې لکه اوس د یو ښځې خاوند دی بېلمازې لمونځ نه کوي یا نشهیز دی یا زیناکار دی فاسق او فاجر دی نو دې زنانه له جایز دی چې دا خلع ته وغواړي دغه شان یو سبب دا هم دی که شرعي سبب دی چې یو خاوند په ښځه باندې خرچه نه کوي په بچو خرچه نه کوي او دا ښځه لاړې شي قاضي ته شکایت وکړي او عالم ته او مشر ته چې سړی په ما خرچه نه کوي نو زه د سره کومه څه نه د بچو خرچه کوي نه زمونږ خیال ساتي نه کور شتي نه بل څه شتي نو دې ښځې له جایز دي چې دا خلعه ووایي دغه شان یو سبب دا هم دی چې کله دا سړی د دې ښځې حق نشي پوره کولی د کم چې د شهوت سره او د جنس سره تعلق ساتي داسې ټیم کې هم زنانه له جایز دي او دا ټول ګوره د الله رحم دی په سړي باندې او په زنانه باندې او یو طرف ته سوچ نه دی پکار الحمدلله زمونږ شریعت چې دی دا هر چا له حق ورکړی دی او هغه زمانه تلې ده هغه د جهالت چې زمونږ په معاشره کې اوس هم شتي خو په نسبت د مخکې لږ دي زنانه ته به داسې کته کېدو لکه دا چې یو زناور سړی راوړي او کور کې وتړي د دې هېڅ حق نشتی نه دا تپوس کولی شي نه به دا خبره کوي نه به د دې خاندان څخه خبره کوي بس یو څاروی راوستی کور کې تړلی دا د جهالت دور و او دا جهالت و دا نه پښتو ده نه غیرت دی غیرت دې ته وایي چې ته هر چا له د هغه حق ورکړي زنانه ته حق نه میلاویږي ای سره ظلم او زیاتی کېږي نو شریعت هغې له د خلع د غوښتو اجازت هغه ورکړی دی ها اوس راځو د رور دې مسلې له چې دی وایي که زه دې خور ته ووایم چې ته دې طلاق واله دا به جایز وي که نه ځکه چې زه د هغه حدیث نه یېرېږم چې رسول صلی الله وایي چې څوک به په چا باندې کور نه خرابوي نو زه خو دته دا وایم ښکاري داسې چې د ده دا خور په خپله خو طلاق نه غواړي نه خلع غواړي او هغه به مصلحت به په دې کې سوچ به دې ته کوي چې زما به دلته د سره پاتې کېدو کې خیر وي خصوصا د بچو دپاره نو بیا څه ضرورت دی چې رونه یا پلار یا مور یا خویندې یو زنانه مجبوره کوي په دې باندې چې هغه ته طلاق ووایي او زه دلته یو نقطه تاسو ته بیانه کوم ډېره اهمه حالات فرق لري د بچو د پیدایش نه مخکې او د بچو د پیدایش نه بعد لکه یو زنانه بچي نشتی د دې حال جدا دی یو زنانه بچي د دې حال جدا دی موږ به د هرې خبرې ته سوچ کوو کله ناکله سړی غلی شي د دې بچو دپاره قرباني ورکوي دا نه چې ته بیا نښته یې په هغه خپلې پورې یو طلاق دې واله او خلع دې واله کېدای شي هغې ته مصلحت دي کې ښکاري د بچو او خپل چې صحیح د خاوند ظالم دی صحیح د خاوند حق نه ادا کوي صحیح ده شریعت دې له حق ورکړی دی د طلاق او د خلع د غوښتو خو نه خیر دی کې دی چې زه پاتې شم نو بیا موږ له نه ده پکار چې موږ هغه زنانه تنګو چې نه ته دې طلاق واله او که دا طلاق والي موږ داسې ډېر لیدلي دي په خپله مې لیدلي دي دا د اورېدو قصې نه دي دا رونه ګوره برید تاوی راته وایي اکثر او د پلار خو چې کله د جنې راشي که نه او د دې یواب ته تېره شي د یو میاشت تېره شي سره د بچو بیا د هر یو بل څه له غوږ کې پوس پوس کوي او لا نور څه پرېږدي دی او ښځې ناستې یو بل سره ډېرې خبرې اترې کوي ښځې وایي ستا خور راغلې ده هغه مور بس دا راغلې ده زموږ خپلې مسجد نه خو ته ګرم ګرم کېږي تا ورته طلاق ته واله تا ورته خلع ته واله ځان ازاد کړه وګوره مصلحت ته که ته په کار دي چې فایده څه کې ته په ځان دا طاقت
اینې او دا اوس اینې چې ته به دا وساتې بیا د دې دا بچي به وساتې نه وایي زه خو دا طاقت نه لرم زه خپلو بچو ته جاړم وایي سره به یې کور ورانې بله طریقه هغه دا ده ډایرکټ سړی طلاق او خلع او دې ته نه ګوري په خاندان کې چې کوم هوښیار خلک وي مشران وي هوښیار ټکي او سره په دې ویم ځکه چې هر سپین ږیری هوښیار نه وي او هر سپین ږیری د مشورې د اخیستو لایق نه وي او هر سپین ږیری په خپله خبره کې مخلص نه وي په دې به خبر کېږو نه دا حقیقت بعض خلک داسې چې نوم پې د مشرانو پروت وي هغوی کوشش کوي چې کور وران شي جوړول پرېږده ورانولو کوشش کوي چې دا کور وران شي او داسې خلک زموږ معاشره کې شته که نشته وایي جرګو مرګو کې وګوره که د جومات په اولني صف کې به باز ناست ته به وایي چې یاره که دی دا دی بیا چې کله جرګه او مسله راشي نو لوی ورانې به پکې دغه یو جوړ کړي خبره به جوړېږي جوړېدو ته به نږدې به دی او پکې یو ټکره ووایي موږ خو څه نه وایو خو هسې دغه خبره ده که نه به موږ څه نه وایو خو دغه خبره ده دغې خبرې د لاسه هغه ټوله مسله ګډوډه شي د هغې نه بعد که چېرته بیا دې زنانه ته په دې کې فایده ښکارېده چې دا د خاوند نه خلع اول یا طلاق نو شریعت هغې له اجازت هغه ورکړی دی خو د اول سر د موږ له نه ده په کار چې خپلې لور ته او خپلې خور ته یا بله چې کوم زموږ په رشته کې زنانې هغې ته د اول سر نه د طلاق ویل نه دي په کار نه د خلعې ځکه چې دا داسې وړې خبرې نه دي دا ډېرې ګټې خبرې دي خصوصا زموږ په معاشره کې په دې ګټه خبره چې کومه ښځه طلاقه شي یا د خاوند نه خلع والی دا به څوک غواړي نه اکثر نو ګوره د ټول ژوند مسله ده اوس د عربو دا معاشره دوی په دې مسله پوه دي نو که یو زنانه طلاقه شوي نو دوی په معاشره کې واده کېږي خاوند یې مړي دوی په معاشره کې واده کېږي زموږ په معاشره کې تقریبا دا پاتې شوه بس د دې قصه ختمه شوه نو ځکه چې نصیحت کوئ یو زنانه ته چې هغه که ستا خپلې او که پردی نو نصیحت ورته داسې کوئ چې مصلحت ته وله ګورئ الله رب العزت دې زموږ په کورونو کې چې څومره مشکلات دي الله دې هغه ټول ختم کړي